یلکه حاجي صاحب افسرزادیه ما ته لار راکړه چې زه د خیر سره حشمت سره جنګ کوم او که حشمت به رانه خلاص نه شي زما ورته په سر درد شوی دی او غواړم چې حشمت سره جنګ وکړم په ما باندې ولې شپږیزه اوس چې څلوریزه وارې زه چې جنګ کوم ما ته لاره راکړه نه شرفه بې شرفه خبره دې شي ځکه نه چې جنګونو ته مه د جنګونه ښه شی نه دی دې چل دی که نه چې کلارې په کور کښېنه جنګونه خو دا چا خبره د کوکړګانو کار یې کړی جنګونه مه کوه جنګ ښه شی نه دی او که نه د جنګونو خو زموږ افغانستان ګډوډ کړی دی ښه د جنګونه مه کوه ځان نه سم سړی جوړ کړه خو ما ته لار راکړه شبه یلکه حاجي صاحب افسرزادیه دا ته چېرته ځې چې تا له لار درکړم ما جنګ ته پرېږده د جنګ کوم خو دا راته ووایه چې تا د څه دپاره لاره درکړم یاره شرفه بې شرفه خبره ده چې ځکه نه چې ما سره اجازه احمد ورانې کړی دی او دې په رننګ کې اوټ کړی یم زه زما هغه سره جنګ کوم او په دغه باندې چې دی که نه اجازه احمد باندې زه دا غاښونه ماتوم ما ته لار راکړه شپله یلکه افسرزادیه خبره ده چې ځکه نه تا خو ته پورې ما ته مسلې کولې که نه چې جنګونه مه کوه ته خپله ځې جنګ ته دا څه شي ګډې وډو باندې سر یې هلکه ګلبدینه دا څه وایي ومټوره ګلبدینه تا سړی څه وایي یاره شرفه بې شرفه خبره ده چې ځکه نه دا اوس هماغه معامله شوه و یو ته مسلې کوه خپله پې حملې کوه افسرزادیه چې خبره تا له فیصل نه تا ته مسلې کړي او خپله پې حملې کړي جنګونه وکړي جنګونه ښه شی ده تا باله مرادم او تا مې یو جنګ کوو یاره ګلبدینه سې خبره ده که نه چې په خپلو کې جنګونه خو ښه شی نه دی خو ماشاءالله موږ هم د دې شپږیزې نه سمه شپږیزه غم دم ګروپ جوړ کړی دی او یو بل سره هم جنګونه کړي دي ګلبدینه خیر دی ما معاف کړه زه بیا جنګونه نه کوم ته خو زموږ مشر یې او زه ستاسو کشر یم یاره تا باله مه په کور کې بچي یې وکړي جنګونه منګوره وکړه او جنګونو نه خوند واخله نه شپږیزه چې ده که نو هر وخت نه کېږي لس کاله بعد او شل کاله بعد یوه شپږیزه کېږي او هغې کې چې جنګونه ورکړي نو بیا خو خوند نه کېږي که نه جنګونه وکړي جنګونه ښه شی دی که څنګه ګلبدینه یاره افسرزادیه که نه یې چېرته د خیر کار نه دی کړی نه دی په کرکټ کې د خیر کار کړی دی افغانستان لپاره دی په 200 مۍ چې وکړ ټول د پکې 200 رنځونه نه دي کړي افتابالم خو خیر دی ما نه معافي وغوښتله اوس دې بیا راګرم دی سم هم د شپږیز نه رښتیا هم درته هم شپږیزه ګروپ جوړ کړی دی او جنګونه پکې کوئ او که نه داسې جنګونه مه کوئ بنګړیوالانو او باقي خبره دې شته که په مینه محبت دا کرکټو کې دنیا د ښایسته پیغام ورکړي او پروګرام تو وړ دی